جی تام ما سره ملګرتیا نه ده کړې، ټیچر صاحب تام ما سره ملګرتیا نه ده کړې، پرنسپل صاحب تام ملګرتیا نه ده کړې، ما ستا جنګ لړاو کړې. توجه، ما ستا حق ګټو دپاره میدان ته توجه. اور تو دیر تکڑے ماتوی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے قدم بڑھائے تو میں جیل میں تو تابارہ حلواگانے پڑی. توجہ، زستا دی عقیدې ته حیران یم، زستا دی نظریې ته حیران یم، زستا دی سوچ ته حیران یم چې په فضایلو راشې ته وایې حافظ صاحب لس کسان جهنمیان جنت ته بوځي، بیا په دې معاشره کې حافظ صاحب ته سپک ولې ګورې، قاري صاحب ته سپک ولې ګورې، دې مولانا صاحب ته په دې معاشره کې سپک ولې ګورې، دې د قرآن عالم ته سپک ولې ګورې، دې د قرآن مجاهد ته سپک ولې ګورې. ګورې توجه، دې د قرآن دایي ته سپک ولې ګورې. ظالمه ته وایي لس کسان جهنمیان به دې جنت ته بوځي. توجه، خو یو نقطه درته د علماء دیوبند بولم یم، چونکہ نیا پاکستان ہے علماء دیوبند کی نئی بات سنو. توجہ، حافظ سے بسو کسان بوزی، کم کسان با بوزی جہنم نہ جی. یہ بات پرانی ہے، نئی بات سنو. علماء دیوبند دا جملہ ذکر کئی. توجہ، حافظ سے بد خپل خاندان نہ لس اغا کسان ځان سره جنت ته بوزي په زړه ولیکه، دا کومو لسو کسان نه چې حافظ صاحب په دنیا کې خوشحاله وي. دا پکې شرط داسې نه چې دلته د حافظ صاحب د زړه ګازاره کړي اړه دې ورله پړسو چې حافظ سرکوزي راورک شه. توجه، زه حافظ عبدالقهار نه تپوس کوم. توجه، حافظان خوشحاله وساته. تا چې څوک خفه کړي ملګرتیا ورسره کې نه، یو پنځلس څپېړې دې څوک وي ملګرتیا ورسره کې نه، چې څوک دی وایي هم ملګرتیا ورسره کې لا لا. توجه، جی جی پکې مه وایه. ته یو کس دلته راایسار کړې ویې وښلې، دا د دوستۍ قابل دی چې تا ته سپک ګوري. ته یو کس خفه کړې په درستخانې روټۍ ته پرېږدې نه، جی جی مه وایه، ځان غوسه کوی نه پرېږدې. توجه، پرېږدې. تا چې یو پنځلس شپاړس یو سل څپېړې څوک وایي ملګرتیا ورسره کې په زوره ووایه، ویې وایه اوس ته غوسه شوې وایه پرېږدې. اور ستاسو شب جمعې که شب اتواري وایه وایه که نه، وایه که نه. تا چې څوک خفه کړي ځان سره شب جمعې مرکز ته بوځي په زوره وایي بوځې. حافظ عبدالقهار وایي زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوځم، ما چې مرکز ته دې نه بوځي جنت ته به دې څه بوځي. توجه، رزلٹ ناروت نتیجہ یہ نکل آیا. حافظانو سره مینه به کوو، خفه کوو که خوشحاله وبې، خفه کوو که خوشحاله وبې، طالبان به خفه کوو که خوشحاله وبې، علما به خفه کوو. اور پشاور والو سلام عقیدت درته پیش کوم. تا پېښور والنا مولانا بجلیګر صاحب خفه تللی و. مولانا بجلیګر صاحب پښتنو هر څوک نیغ نیغ کوي، علماء لم ترجیح ورنه کړه، علماء مقدم نه کړه. نن پېښور والو داسې قدم اوچت کړ چې علماو د علماو ملګري په ځان باندې مشران کړه. ما بنظم جلسه کې وي، ما وی د مولانا بجلیګر صاحب ته به د هغه په قبر کې به د هغه روح مقدس ته به سکون رسېدلی انشاءالله. توجه، هر میدان کې مشران به علماء څوک وي، اور مساجد به آبادو، مدارس به آبادو، مراکز به آبادو، خانقاهونه به آبادو، سکول کالج یونیورسٹی به آبادو به انشاءالله. بچی سکول ته ولیږه، ایجوکیشن هم دې حاصل کړي، بچی مسجد مدرسې ته مرکز ته ولیږه، دین هم زده کړي، قرآن هم زده کړي. اور ما د 13 دسمبر نه واخلي، نن دا د بیا دسمبر ما په پاکستان کې د ایجوکیشن دفاع کړې، ما د سکول کالج د یونیورسٹی دفاع کړې. توجه، ما دا خبره کړې وه، مالا دا کرونا ٹک دا بیماری دا وبا دا ہے کہ نہیں، یہ الگ موضوع ہے. توجہ، خما دا ویلیو کہ مالا دا ایجوکیشن زما سکول ما بندو، زما کالج ما بندو سرجی ماوی کرونا دا ٹک دا خود زما سکول کالج متبادل سے صورت اختیار کا خود سٹوڈنٹ با سبق ہوئی، سٹوڈنٹ با سبق با ہوئی، ایجوکیشن ما خراب ہو. دا غیر مسلم سازش ہوا ہے پاکستان کے ایجوکیشن تباہ کنا ولی نہ پوئے گا ستا سینس دا غلطہ دماغ ولی نسی. توجہ، توجہ، نن ایجوکیشن وګورم، معیشت وګورم. ما ته کس نئے پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ میں پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے، نئے پاکستان میں پیٹرول اڑ رہا ہے. پیٹرول، توجہ، دا ترقی دا ایو کس ترقی کم دا میں دا ہر چیز قیمت پر ترقی روان دے الحمدللہ سبحان. توجہ، دا ہر چیز قیمت پر ترقی روان دے. 600 نہ 1400
ला शरीक दे, अल्लाह सरजात के शरीक हो, सिफातों के शरीक हो। लेकिन अब्दुल कहार च कुरान का पसड़ के, पसीना के, गोगन के, जिगर के, पसड़ के, कल्ब के, दिल के कुरान न जेवर को दीर सिपारे कुरान के महफूज करे। अल्लाह दखपुल नमुन्ना रहीम दी, करीम दी, गफूर दी, शकूर दी, हफीज दी, हाफिज दी। अल्लाह दखपुल नमुन्ना ददकरेन अज़मत रफत शान और शौकत कदर और मंजरत दफारा। अल्लाह ताला दखपुल नमुन्ना यौनुम रवागस अल हाफिज अब्दुल कहार नुम सरे यौजेक नन्नबाद बा सुल्तानाबाद वाला अब्दुल कहार था। अब्दुल कहार नवाए नन्नबाद बदता हाफिज 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 अब्दुल कहार वाए सबवाई 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 हाफिज अब्दुल कहार बा सो कसान जन्नत तबूजी पजूर सूब बूजी चलो चापा के शक में सूब बूजी वजीर सदर मुमलिकत बसो कसान बूजी खीरन वजीर आजम बसो कसान बूजी वजीर आला बसो कसान बूजी खान से मलक से नवाब से अरबाब से चेयरमैन कौंसिल नाजिम से बसो कसान बूजी हाफिज से बसो कसान बूजी सूब बूजी वजीर आजम बसो कसान बूजी तवज्जो जवाइम वजीर आजम ने दुमर तुरव की जान दी बूजी हाफिज से बलस कसान बूजी सो कसान। और किसी को पता है लस कसान बकम कसानी बोलो दा अब्दुल कहार दा पेमलेना च जहन्नम पे वाजिब शी जबरदस्ती वायम च दा अब्दुल कहार दा पेमलेना बलस आग कसान च जान खल लड़ली रा लड़ली जहन्नम तो रसीदली अदी हाफिज सेब क्रेडिट दादे हाफिज सेब देखो बा तवज्जो सो कसान बबूजी वजबत च जहन्नम पे वाजिबी दा पेमलेन लस जहन्नम यान बा दा कुरान हाफिज क्रेडिट उगोरा असमत उगोरा रफात उगोरा तवज्जो दा सेंस दा खबर नश कवली न सेंस सरदसी आलशता आम अलकुम उदराव दा कुरान हाफिजुम उदराव सेंस बदे की पारक कवली शी सेंस दे पेल दे तवज्जो दे बलस कसान बूजी सेंस दा मालूमात कवली शी हुआ एकना ताप सेंस ईमान रवड़ा कुरान बांध ईमान रवड़ा हदीस बांध तवज्जो शरीयत माना तरीक़त माना खत्म नबुव्वत माना तवज्जो लस कसान हो जुमला बला मोरा दा खबर तासु बार बार कवे दा पसी रोजो के तासु दा खबर कवे पर जुमात के पदर्स के खबर कवे हाफिज से बसु कसान बूजी ओ पुख्तुना चतो दावे हाफिज से बलस कसान बूजी नवाया दा हाफिजान जन्नतियान दी कन दी ना देब जहन्नम तजी खुदा दवा जब नूर कसान जन्नत तजी दा की देशी